استاد میلاد په میاشت کې فضل د صمد شولو د عبد الله کر فرزن خورشید احمد شولو ستا په دعا مدني غواړي د رب نور له عمر د موسی مدني سبب د وګرځي د دین د ارتقا مدني یا مصطفی مدني خورشید احمد خورشید ابن لبید د رئیس الشعراء لبید افاغنا حضرت مولانا عبد الله استاد کرا محله مانخیل لوی نوخار کې د کال 1920 د اسلامي میاشت ربیع الاول کې پیدا شوی هغه د پلار اکیو زوی دی عبد الله استاد الله پاک نه وخت په وخت د نازولی زوی د پاره منظومه دعاګانې غوښتي دي پاک رب عبد الله ته خورشید لوی کړي په لکونو کړي دا یو نهال زما جولای په لسمه نیټه کال 2023 د ګل په مازیګر اکاډمي ادبیات پاکستان اسلام آباد کې د نامتو خوږژبي شاعر محترم خورشید ابن لبید درناوی کې پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چیرمن سید محمود احمد صدارت کې یو خصوصي او درانه دستور تر سره شو په دې موقع علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد کې د پاکستانی ژبو څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر عبد الله جان عابد پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد بانی مشر نامتو شاعر ادیب استاد ممر شفق او علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد کې د عربي لیکچرر ډاکټر شکیل احمد مشران میلمانو د نظامت چارې د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد سیکرټری جنرال سردار یوسفزی تر سره کړي آغاز کې تلاوت کلام پاک سره سم د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد مجلس عاملې غړي هاغلی انعام الله خان کاکا خیل د خور بیبي بخانه د پاره دعا وکړې شو ذکر شو شخصیات سره سره پروفیسر ظاهر شاه ظاهر د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد بانی سیکرټری جنرال محترم اقبال حسین افکار انتو شاعر ادیب محقق عبدالحمید زاهد نومیال شاعر مترجم هاغلی نور الاسلام سنگر نامتو آرټیست او شاعر رفت خټک نامتو شاعرانو خان کریم افریدی آیات سواتی وکړل شاه دریاب او ابواب علی ابواب خورشید ابن لبید ته منظوم او منصور خراج وړاندې کو اغلی اقبال حسین افکار وې چې خورشید ابن لبید د لوی کچ شاعر دی او الله پاک ورته د आवाज خواږه هم ور کړی دي اکاډمي ادبیات پاکستان کې چې کله هم د لوی کچ قومي دستوري شوی خورشید ابن لبید پکې د خپل کلام او ترنم په زور ډیر داد اخسته هغه زیات کړه چې زه په دې درنه او اهم دستوره هاغلی سردار یوسفزی او د ټیم ته خراج وړاندې کوم غلی اکبر سیالوی چې خورشید ابن لبید نه جاگیردار دی نه وزیر مشیر چې مونږ یې سناخوانی کوو بلکې خورشید ابن لبید سکم اتیا کلونه د پښتو ژبه خدمت ته ور کړی دي د پلار محترم عبد الله استاد د نوخار هم د پښتو ډیر خدمت کړی دی هغه عبدالحمید زاهد وی چې د سردار یوسفزی شروع کړی شوی اعترافي دستورو لړۍ ستایم زه چې د خالد خان خالد دستوري نه پس د خورشید صاحب د درناوي غونډې نه خبر شوم نو ډیر خوشاله شوم د نوخار خوره کې څه عجیب خوبی ده چې د لوی کچ شاعران ادیبان پیدا کړی دي اغلی نور الاسلام سنگر وې چې د خورشید ابن لبید صاحب درناوي کې تابع شوی دستوري ډیر اهمیت ده درانه خلک خپل مشران او ملګری درنوي هغه زیات کړه چې خورشید صاحب لیک او شاعري سره سره د ناتخوانه د پاره هم په لرو بر کې ډیر شهرت لري اغلی رفت خټک خورشید ابن لبید ته منظوم خراج وړاندې کو کرلی شاه دریاب د خورشید ابن لبید کلام په ترنم کې وړاندې کو خان کریم افریدی حیات سواتی او ابواب علی ابواب هم خورشید ابن لبید ته پرځون وړاندې کړي محترم خورشید ابن لبید زوی ډاکټر شکیل احمد وې چې زمون پلار په مونږ ټولو بچو اعلی تعلیمونه کړي زما دویمه پی ایچ ډی روانه ده دا هر څه زما د پلار په برکت دي ډاکټر شکیل زیاته کړه چې مونږ خپل پلار د تعلیم سره سره د لوبو فوټبال کرکټ وغیرہ تربیت په خپل را کړي انچه د نوخار سین کې د لامبو چل هم راته خودل دي مشر میلما محترم پروفیسر ډاکټر عبد الله جان عابدوی چې د خورشید صاحب د دوی د پلار عبد الله استاد په پښتو ادب ډیر لوی احسان دی هغه وې چې ما خورشید صاحب په اول ظالم ملکان کې د پاکستان پیپلز پارټي د لوی کچ جلسه کې اوریدلو پروفیسر صاحب زیات کړه چې عبد الله استاد د نوخار د پاکستان پیپلز پارټي نوخار بانی ضلعي صدرو مشر میلما محترم ممر شفق وی چې خورشید ابن لبید د ډیر لوی او درنې کورنۍ غړی او مشر دی هغه وی چې د خورشید ابن لبید او عبد الله استاد په ادبي کلتوري او سیاسي
خدماتو ملګرو رڼا واچولا زیستایم پدر محفل او پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چیرمن محترم سید محمود احمد د ټولو راغلو میلمنو شکریا ادا کړه او د خورشید ابن لبیب صاحب او د کورنۍ خدمات او لوړ مقام په ګوته کو هغه وی چې د خورشید صاحب په حق له د ټولو ګډونوالو خبرې ډېرې په زړه پورې وي خو په خاص توګه د ډاکټر شکیل د خبرو نه پس که زه سوایم نو دا به بیان شوی خبرې سر دوباره کول وي اخر کې محترم خورشید ابن لبیب ته د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد لخوا ادبي خدمات او اعتراف په توګه شیلډ ورکړی شو. لیک اواز سردار یوسفزی، پاک افغان ټي وي اسلام آباد.